یو ملګري تپوس کړی دی چې زه په یو ګناه کې اخته یم او د دې ګناه نه ډېر زیات تنګ راغلی یم، خو د پرېښودلو سچل یې ماله نه راځي او هغه ګناه چې کومه ده هغه په لاس سره شهوت پوره کول دي. نو ماته څه داسې طریقه وښایه چې زه د دې ګناه نه په هغې سره واوړمه. اول خو دا خبره یاد وساتئ ملګرو، په لاس سره شهوت پوره کول دا ډېر نقصانات لري. اول خو دا ده چې د الله رب العزت په دې باندې د انسان نه مکمل خفه کېږي، او دویم دا ده چې د انسان کوم عصبي نظام دی هغه کمزوری کېږي، یعنې کوم د رګونو سیستم چې کومه دی هغه ټول په هغې سره کمزوری کېږي. بل نقصان د دې دا دی چې دا حافظه خرابوي، انسان به خبره بیا ډېره زر زر هیر کېږي. درېیمه هغه د سترګو نظر کموي، سترګې نظر به د هغه انسان ختم شي، د ملا دردونه ورسره پیدا کېږي. نور د نکاح نه وروسته انسان بیا د نکاح لایق هغه نه پاتې کېږي. نو د مشزنۍ په لاس سره د شهوت پوره کولو هغه ډېر نقصانات دي. نو هغې په تفصیل کې زه نه ځمه، خو زه صرف تاسو یو څو داسې طریقې ښیم چې تاسو دا طریقې په خپله زندګۍ کې راولئ، نو انشاءالله الرحمن تاسو به د دې ګناه نه واوړئ او آینده زندګۍ کې به ماته دعاګانې کوئ. اول طریقه خو هغه دا ده، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای ځوانانو که څوک واده کولی شي نو هغه دې څه وکړي، واده دې وکړي. ځکه دا واده کول چې کومه دی دا د سترګو د حفاظت او د شرمګاه د حفاظت کې کومه دی هغه سبب دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء. که څوک واده نشي کولی نو په دې باندې دا لازم دی چې هغه د روجې ونیسي، ځکه دا روجې چې کومه دی دا شهوت هغه څه کوي، هغه راکموي. نو که چېرته دا مشزني هغه جایز وي، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې نه تاسو څه وکئ، مشزني کوئ. خو دې نه معلومیږي چې مشزني جایز نه ده، حرام عمل دی. نبي علیه الصلاة والسلام ځکه موږ ته وفرمایل چې هغه تاسو روجې نیسئ. نو اول طریقه خو هغه دا ده چې انسان روجې نیسي نو هغه به د دې ګناه نه هغه الله پاک بیا واړوي. دویم دا ده چې د خپلو سترګو حفاظت کول، په دې باندې غلط فلمونه، غلط ډرامې دا نه کتل، په لارو کوڅو کې پردو زنانو ته هغه نه کتل، داسې ځایونو ته نه کتل چې هلته ستا نظر استعمال شي نو ستا شهوت په هغې سره راوچتېږي، بلکې د هغه ځایونو نه ځان ساتل، نو انشاءالله الرحمن ته به د دې ګناه نه بیا واوړې. بل یوازې پاتې کېدل، په یوازې کمره کې کېناستل دا کمول. ځکه چې کله ته یوازې ناستې، په یوازې کمره کې ناستې یا یوازې ناستې موبایل ګورې، نو خامخا به ستا ذهن ته غلط سوچونه راځي، او چې کله ستا ذهن ته غلط سوچونه رالل نو ته به بیا په دې ګناه کې اخته کېږي. چې کله هم ځان له ناستې په یوه کمره کې ناستې یا په بل ځای کې ناستې او ستا ذهن ته غلط سوچونه را شروع شو او داسې سوچونه ستا ذهن ته راتله چې په هغې سره ستا شهوت هغه سوا کېدو، پکار دا ده چې ته د هغه ځګي نه پاڅېږې او بل خوا لاړ شي. چې کله ته د نورو ملګرو خواله لاړ شي، د خپلو رشته دارانو خواله لاړ شي، ستا ذهن به د دې سره بدل شي او ته به د دغې ګناه نه هغه بچ شي. بل دا دی چې خپل ځان مصروف ساتل، ورزش کول ځان له، یا بل څه کاروبار ځان له کتل پکار دي. چې کله انسان نکاح نه کړي، واده نه کړي او دا وزګار ناستي، نو د ذهن دغې ګناه طرف ته ډېر زیات ځي. اول خو ځان مصروف ساتل پکار دي، ورزش کول پکار دي، ملګرو سره چکر مکر راتله پکار دي، ګیم وغیره کول پکار دي، او نور ځان له دنیا چې کوم دی روزګار هغه کول پکار دي. بل دا دی چې کله هم ته د ګناه ته زړه وشي نو ځان ته د آخرت عذاب را یاد کړه چې زه نن دا ګناه وکړمه، په آخرت کې به د دې ماته څه سزا میلاویږي، آیا الله رب العزت مانه په دې باندې خفه کېږي که خوشحالېږي. دا خبرې ځان ته را یادې کړه. ځکه علماو لیکلي دي چې کله انسان دا یو ځان له ځای ته لاړ شي، یوې کمرې ته لاړ شي او هلته پردې راښکته کړي، ګیټ بند کړي او ګناه شروع کړي، نو الله رب العزت ورته وفرمایي چې ای بنده، په دې ټولو مخلوقاتو کې، په دې ټولو خلقو کې درته زه سپک ښکاره شومه چې ټولو خلقو نه دې پناه وکړه او زما نه پناه نه کوې، ټولو خلقو نه حیا کوې او زما نه حیا نه کوې او زما طرف ته ځان له شته ګناه شروع کړه. نو هر وخت کې دا عقیده ساتل یاره الله پاک ما دلته ویني، که زه دلته ګناه کوم نو الله رب العزت خوښه ده، که نور څوک نشته دی که نه، نو تا به چې کوم دی الله رب العزت د ګناه نه هغه ساتي. بل دا دی چې د قرآن مجید تلاوت ډېر زیات کول، او چې کله چېرته هم ځې په لاره باندې څه باندې ذکر و اذکار کول، استغفار ویل، الله رب العزت به انشاءالله الرحمن تا د دې ګناه نه اړوي. نور انشاءالله یو دوه طریقې به درته ښیم په بله ویډیو کې چې هغه به صرف د دې ګناه نه بلکې د هر قسمه ګناه نه د بچ کېدو لپاره به هغه بهترینه ذریعې او په هغې کې تاسو خپله کوئ. انشاءالله الرحمن تاسو به د هر قسمه ګناه نه هغه بیا بچ کېږئ. انشاءالله الرحمن په نیکسټ ویډیو کې به موږ هغه ښایو. د بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ ماله، او که چېرته به دې چینل کې نوي یئ دا چینل در سره هغه سبسکرایب کړئ، دغه قسم اصلاحي ویډیوګانې زموږ تاسو هغه په وخت باندې در ورسېږي. والسلام.